د نن ورځې درې ورستي او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اول خبر په ننګرهار کې د تیرې ورځې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی ده. تیره ورځ ماښام مهال وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت پر مابس موټر بم او وسلوال برید وکړ. لومړی مابس ته د څیرمه موټر بم چاودنه وشوه او وروسته وسلوالو طالبانو مابس ته دننه شول او له افغان ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. کورنیو چارو وزارت وایي چې په پیښه کې 2 کسه وژل شوي دي. بلخوا رسنیو ته سرچینې ویلي دي چې په پیښه کې 2 کسه وژل شوي دي. تر 10 ډېر پورې ټپیان دي او 50 زندانیان هم له دغه زندان څخه تښتېدلي دي. افغان سرتیري بریالي شوي دي چې له دې زندانانو څخه 15 بیرته ونیسي. حکومتي چارواکو په دې اړه نور جزئیات نه دی خپاره کړي. دوهم خبر ازبکستان وایي د افغان سولې له پروسې سره همکاري کوو. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیاف وایي دوی په افغانستان کې د سولې او دایمي پرمختګ غوښتونکي دي. له همدې امله له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې خپلو همکاریو ته ادامه ورکوو. نوموړي له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکار دی او بشپړ ملاتړ به یې وکړي. ولسمشر غني هم په دې ټلیفوني مکالمه کې له ازبکستان د افغانستان مهم ګاونډي یاد کړ او په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د پرمختګ او اقتصادي ودې سبب ګرځي. دریم خبر زرګونه افغان ماشومان په ایران کې په سختو او شاکه کارونو بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکي په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې په ایران کې پر شاکه او د سرکسر کارونو بوخت ډېری ماشومان افغان کډوال دي. د دوی په خبره د ایران حکومت په دې تړاو له افغان چارواکو سره ګڼې جلسې درلودلې او له دوی غوښتي دي چې ایران ته د ماشومانو او کم عمره ځوانانو د ورتګ مخنیوی وکړي. ایرانی چارواکي وایي دغه ماشومان په ایران کې په شاکه کارونو بوخت دي خو د دوی له هڅو سره سره د دغه ماشومانو شمیر کم شوی نه ده بلکې ورځ تر بلې ډېرېږي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.